ګرانو قدرمنو پښتنو، تاسو ته په لرن انګلیش انفوسټر کې په هراله او ستړي مشي وایم. ملګرو ما ویلي اعتکاف ټیم راورسېدو، نو په دې باندې یو څو جملې جوړې کړم او نور چې څومره د اسلام سره ریلیټډ هر څه دي د هغې نومونه تاسو ته په انګریزۍ کې وښیم. شروع کوو. سیکلوژن وی اعتکاف ته. Seclusion اعتکاف. prayer مونز. pray دعا. mosque جماعت. fast روجا. pilgrimage حج. cleanse زکات ته په انګلیش کې زکات هم ویل شي او کلینز هم ته ویل شي. مون سپوږمۍ. ګریویارډ ادیرا. ګریو قبر. شراین مزار. فنرل جنازه. حالی مین مولوی صاحب. ایولیوشن او دس. عید الفطر وړوکی اختر. عید الاضحی غټ اختر. رین پریر د باران مونځ. هډرس خطبه. فرامز وعده. میریج واده. ډیت مړی. لایو ژوندی. مرسی رحم. کروئل ظالم. پیراډایز جنت. هیون او پیراډایز دا دوانه جنت ته ویل شي. هل جهنم. انجل فرشتہ. هیومن انسان. سپیرٹ فیرے. پرافٹ پیغمبر. اپوسټل او پرافټ دواړه پیغمبر ته وایي. ملګرو دا و یو وړوکی شانته کلاس چې ما ستاسو په خدمت کې پیش کو. د نورو کلاسونو دپاره لرن انګلیش انفوسټو چینل سبسکرایب کړئ، زما ویډیوګانې لایک کړئ او خپلو ملګرو سره شیر کړئ. انشاءالله په بل کلاس کې به ملاویږو. والسلام.